په قرباني کې د شراکت والا مسله دا هم یو ډېر اهمه مسله ده چې کوم څاروی دا چې په هغه کې څومره کسان شریک کېدلی شي یا اووه کسان نه زیات کسان شریک شي یا کم کسان شریک شي یا په هغه کې 15 حصې جوړې کړو یا 9 حصې جوړې کړو دا د شراکت ټوټل تفصیلي مسایل زه دا انشاءالله درته بیانوم. اوله مسله دا ده چې کوم غټ څاروی ده مثلا غوا شوله نر او ماده داسې میخه او داسې اوښ دا داسې څاروی دی چې په دې کې 9 کسان شریک کېدلی شي او که چېرته په دغه څاروي کې په 9 کسانو نه زیات کسان شریک شي 8 کسان شریک شي یا 9 کسان شریک شي یا 10 کسان شریک شي یا په هغه کې 8 حصې جوړې کړي یا 9 حصې جوړې کړي بیا په داسې صورت کې د یو کس هم قرباني نه ده صحیح. دا شراکت صرف د غټ څاروي سره خاص ده او که چېرته څاروی وړوکی وي چلی وي ګډه وي بیا د داسې څاروي قرباني ده صرف د یو کس د طرفه کافي ده په دې کې کسان نشي شریک کېدلی. او که چېرته په غټ څاروي کې د شرکا تعداد دا په 9 نه کم وي 15 کسان وي یا 4 کسان وي مثلا 15 کسان دي دا هم قرباني صحیح ده. د صورت داسې جوړیږي چې یو غټ څاروی دا 15 کسانو اخیستی ده په دې کې 2 کسان داسې دي چې هغه 2 حصې دي یو کس ته د هغه 2 حصې دي بل کس ته د هغه 2 حصې دي او نور 3 کسان چې کومه دي د هغه یو حصه ده نو دا صحیح ده. که چېرته په یوه غټ څاروي کې 15 کسان شریک شي او 9 حصې جوړې کړي د 2 کسانو 2 حصې وي یا د یو کس 4 حصې وي نو داسې شراکت دا صحیح ده. که چېرته په دې غټ څاروي کې د شرکا تعداد دغه په 9 نه کم وي مثلا 4 وي یا 15 وي دا قرباني هم صحیح ده. نو د هغه ترتیب بیا داسې ده چې هغه ټوټل څاروی چې کومه ده 9 حصې چې کومه دي هغه به 15 حصې جوړې کړي. که 15 کسان شریک وي 15 حصو به تقسیم کړي که 6 کسان شریک وي هغه غټ څاروی په 6 حصو باندې تقسیم کړي دا حصه هم صحیح ده. او که چېرته داسې وي چې په هغه کې کسان پوره وي 9 حصې وي خو داسې وي چې د شرکا تعداد پکې کم وي 15 کسان وي هغه یو غټ څاروی اخیستی ده نو که چېرته کسان تعداد کم وي نو دا شراکت بیا هم صحیح ده. څرنګه ده مثلا 3 کسان دي د هغو یوه حصه ده او 2 کسان دي د هغو 2 حصې دي نو په داسې صورت کې که هغه 2 کسان ځان ته 2 حصې یوسي او 3 کسان یوه حصه یوسي په حصو باندې تقسیم کړي نو داسې شراکت دا هم صحیح ده. په شراکت کې د دې خبرې هم ډېر زیات خیال ساتئ چې د یو کس حصه په 9 حصې نه کمه نه وي. که چېرته داسې کسان وي چې هغه په یوه قرباني کې په یوه څاروي کې 8 کسان شریک وي او دا څاروی په 8 کسانو باندې چې هغه کې مشترک تقسیم کړي 8 حصو باندې بیا په داسې صورت کې د یو کس هم قرباني نه کېږي. یا داسې وي چې هغه قرباني چې کومه ده هغه په 9 کسانو باندې وکړي خو چې کوم 9 کس ته د هغه حصه کمه کړي نورو ته پوره حصه ورکړي چې کوم 9 کس ته د هغه حصه کمه کړي نیمه ورکړي یا بالکل معمولی ورکړي بیا په داسې صورت کې هم د یو کس قرباني هم نه کېږي. نو داسې ده که چېرته د قرباني څاروی داسې وي چې په هغه کې 9 کسان شریک وي او په 9 حصو باندې تقسیم کړي بیا هم قرباني صحیح ده. او که چېرته 9 کسان پکې شریک وي او دغه څاروی چې کومه ده په دې کې د 9 کس حصه کمه راشي یا 8 کسان پکې شریک شي نو په داسې صورت کې د یو کس قرباني دا هم نه ده صحیح. او که چېرته 15 کسان دا په ګډه باندې دا څاروی واخلي یا داسې 6 کسان یې واخلي 4 کسان یې واخلي هغه په حساب باندې تقسیم کې 6 حصې کې یا 9 حصې کې 15 حصې کې داسې صورت باندې صحیح ده په دې کې هیڅ مسله نشته. خو که چېرته خو دې خیال ساتئ چې د یو کس حصه په 9 حصه نه کمه نشي ده. که چېرته په 9 حصه نه حصه کمه شوله بیا په داسې صورت کې د یو کس هم قرباني نه صحیح کېږي. او داسې د قرباني چې کوم څاروی ده په دې غټ څاروي کې که چېرته یو کس د عقیقې والا حصه کېښودله عقیقه دا ته وایي چې کوم سړی بچی پیدا شي یا بچی پیدا شي په هغه باندې دا یوه عقیقه کوي قرباني کوي نو د قرباني په غټ څاروي کې که چېرته یو کس خپله د عقیقې والا حصه دا هم متعینه کړي نو دا هم صحیح ده. یا بعضې خلک داسې وي په دې باندې چا قرباني نه خرابېږي یا داسې وي چې بعضې خلک واجب قرباني کوي او بعضې خلک دا وي چې په هغو باندې قرباني واجب نه وي خو نفلي قرباني کوي هغه که هم په دې غټ څاروي کې خپله حصه متعینه کړي د دې قرباني هم کېږي د چا قرباني نه پرې خرابېږي.